غواړئ بریالۍ اړیکه ولرئ، احترام او ارتباط زده کړئ. که د مېرمنې فکر او نظریات درته مهم نه دي دا بې احترامي ده. که یې کارونه درته احمقانه ښکاري دا بې احترامي ده. که یې خبرې نه اوري دا بې احترامي ده. که یې د خبرو منځ کې ورلویږي او ورباندې چیغې وهي دا بې احترامي ده. که ورسره ژمنه کوي او ورباندې ولاړ نه یې دا بې احترامي ده. نو موږ ډېره ستره بې احترامي په ډېرو کوچنیو کړنو باندې کوو او دا بې احترامي دومره ډېرېږي چې نور زموږ د ژوند په یو اصل بدلیږي پرته له دې چې خبر شو د یو فرد زړه مو څومره ځورولی ده. ډېری وخت زموږ پام نه وي بې احترامي کوو، په ټوکو کې بې احترامي کوو، په خبرو کې بې احترامي کوو، په مجالسو کې بې احترامي کوو، په ټلیفوني خبرو کې بې احترامي کوو او همدا بې احترامي چې په ناپامۍ کې کوو کیدای شي د مقابل لوري زړه له موږ نه تور کړي. هیڅ خاوند نه خوښوي چې ورته بده خبر وشي، هیڅ خاوند نه خوښوي چې د ښځې له خوا درک نشي، هیڅ خاوند نه خوښوي چې اولادونه یې سم ونه روزل شي، هیڅ خاوند نه خوښوي چې په وخت ورته خواړه برابر نشي، هیڅ خاوند نه خوښوي چې د هغه خبرې د جدي ونه نیول شي. دا شاید یوې ښځې ته عادي ښکاره شي خو د نر احساسات د هغې په وړاندې بدلولی شي. پس باید اړیکه په احترام ولاړه وي او اړیکه کې به هغه وخت احترام وي چې له یو بل سره خبرې وشي. کله مو له خپل مقابل لوري پوښتنه کړې چې څه یې خوښیږي، د څه په اړه خبرې کول غواړي، ارمانونه یې څه دي، ستونزې یې څه دي. نو که اړیکه کې خبرې نه وي، د یو بل د حس اورېدل نه وي، د یو بل پیژندل نه وي، په هغې اړیکه کې احترام نشته او که په اړیکه کې احترام نه و نو د هغې اړیکې دوام نشته. پس له ځانه پوښتنه وکئ ستاسو اړیکه کې د هرې ورځې ناسته څومره ده، په کومو شیانو سره خبرې کوئ، څومره یو بل پیژنئ، څومره د یو بل په هیلو او خوبونو پوهیږئ او آیا واقعا مو اړیکه په احترام ولاړه ده که په ډار؟ په یو بل مو باور څومره دی؟ وروستی ځل مو یو بل ته کله د مینې اظهار کړی؟ وروستی ځل مو یو بل سره کله چکر وهلی او وروستی ځل مو د یو بل لپاره کله قرباني ورکړې؟